د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د ایران پر پوله د ماین چاودنې له امله 6 افغانان وژل شوي. نیمروز کې ځایي سرچینې وایي چې ایران سره پر پوله د سیستان او بلوچستان په سیمه کې د یو ښخ شوي ماین په چاودنه کې 6 افغانان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. سرچینې زیاتوي چې دغه پیښه پرون چهارشنبه سهار وختي هغه مهال رامنځته شوه کله چې یوه ډله افغانانو غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ سي. تر دې مهاله د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ترلاسه شوي او نه هم نیمروز کې طالب چارواکو په دې تړاو څه ویلي دي. په هیواد کې د مخابراتي شبکو د بیو د راټیټېدو پریکړه عملي شوې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو د بیو د راټیټېدو پریکړه عملي شوې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت کابو یوه میاشت وړاندې د هیوادوالو د غوښتنو او د مخابراتي مارکیټ له ارزونې وروسته نوي بیې اعلان او د مخابراتي شبکو ته یوه میاشت وخت ورکړی و چې د 2015 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه عملي کړي. پکتیکا کې 12 کسان د ښځو د ویښتانو ټولولو په تور نیول شوي دي. د پکتیکا امنیه قومندانۍ وایي چې د کشفي معلوماتو له مخې هغه 12 کسان نیولي چې د ښځو ویښتان یې ټولول. طالبانو ویلي چې نیول شوي کسان د پکتیا، کابل، لغمان او ننګرهار اوسیدونکي دي چې تر پوښتنو او ګروېږنو وروسته به اړوندو قضایي ادارو ته وسپارل شي. دغه انساني ویښتان تر ډیره پاکستان هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او وروسته نورو هیوادونو ته صادریږي چې د ښکلا په صنعت کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د زابل ولایت دولتي مسؤلین وایي چې د شاولی کوټ او میزاني ولسوالیو ترمنځ د 42 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره دا پروژه د CIH موسسې لخوا د یونیسف په مالي ملاتړ پر مخ وړل کیږي چې د 4 میاشتو په موده کې به بشپړه شي. د افغانستان قرقول پوستکي په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. چارواکي وایي بهر ته د قرقول پوستکي په صادراتو کې د پخوا په پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د بلخ ولایت مسؤلین وایي چې په روان کال کې له 80,000 ډیر د وضو پوستکي فنلنډ، ازبکستان، ترکمنستان او روسیې هیواد ته صادر شوي دي. څلورو ولایتونو کې د سړکونو د خط اچونې کار پیل شو. د ترافیکو پولیسو عمومي ریاست د کابل، کندهار، خوست او ننګرهار ولایتونو پر سړکونو د خط اچونې کار پیل کړی چې 120,000 متره مربع مساحت به ولري. د مسؤلینو په وینا دا پروژه به د ترافیکو د عمومي ریاست لخوا د 4 میلیون افغانیو په لګښت په 4 میاشتو کې پلي شي چې موخه یې د ترافیکي جریان تنظیمول، د ترافیکي پیښو مخنیوی او د ښار ښکلا ده. د پاکستان له زندانونو څخه باندې 50 افغانان خوشي او هیواد ته راستانه شول. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څخه باندې 50 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راستانه شوي دي. طالبانو د دغو کسانو د نیولو له امل د سفر د قانوني استازو نه لرل یاد کړي دي او په وینا یې چې له 3 څخه تر 60 ورځو پورې په زندان کې تیرې کړي دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې هم د پاکستان له زندانونو 44 افغان بندیان خوشي او د هیواد ته راستانه شول. کورمه کې د مخالفو ولسي اړخونو ترمنځ د روغې جوړې تړون لاسلیک شو. د پاکستان په شمال لویدیځ کې شیعه او سني مشرانو د 2015 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه د تاوتریخوالي د کمولو او دایمي اوربند د رامنځته کولو لپاره د سولې تړون لاسلیک کړ. د راپورونو له مخې په کورمه کې د ځمکې په سر شخړو له امله له تیرو 3 میاشتو راهیسې نښتو کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه تړون د کوهاټ سیمې د قومي، مذهبي او سیاسي مشرانو په شتون کې په یوه دودیزه جرګه کې لاسلیک شو. دغه جرګه چې د ځایي حکومت په ملاتړ جوړه شوې وه 3 اونۍ دوام وکړ. دا تړون په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. د سوریې بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته په یو رسمي سفر تللی. د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې په دغه پلاوي کې د سوریې دفاع وزیر او د استخباراتو مشر هم شامل دي. د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسعد حسن الشیباني هیله څرګنده کړې چې له دې سفر سره به د سوریې او سعودي عربستان په اړیکو کې یوه نوې او روښانه پاڼه پرانیستل شي. دا سفر په داسې مهال ترسره کیږي چې سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو شاوخوا یوه میاشت تیریږي او دا د یاد هیواد د چارواکو لومړی بهرنی سفر دی. د زیمبابوې ولسمشر ایمرسن منینګاوا د پارلمان لخوا
د تصویب شوي قانون په لاسلیک کولو سره په رسمي توګه په خپل هیواد کې د اعدام سزا پای ته ورسوله. د زیمبابوې د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په زیمبابوې کې له 2005 کال راهیسې د اعدام سزا ځنډول شوې وه، خو محکمې لا هم د قتل او ترهګرۍ په څیر جرمونو کې د مرګ سزاګانې صادرې کړې وې، خو اوس د نوي قانون په تصویب سره د ټولو جرمونو لپاره د مرګ سزا صادرول منع شوي دي. سعودي عربستان شپږ ایرانیان چې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو اعدام کړل. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دغه کسان د دمام په ښار کې د قاچاق په جرم اعدام شول. بل خوا د ایران بهرنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اعتراض کې په تهران کې د سعودي سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د کونسلګرۍ عمومي رئیس وویل چې دغه کسان څو کاله مخکې د سعودي عربستان د قضایي سیستم لخوا د نشهیي توکو د قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي وو او تر دې مهاله یې دغه وزارت د خلاصولو لپاره پرله پسې هڅې کولې. هغه زیاته کړه د سفارت له خبرتیا پرته د اعدام سزا په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده او له نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې ایران تیر کال له کابل له خبرولو پرته په بیلابیلو جرمونو تورن 73 افغانان اعدام کړي دي. د جګړې له امله د غزې نفوس مخ په کمیدو دی. د فلسطین د احصایي ملي اداره وایي پر غزې د اسرائیل د برید له پیل راهیسې د نفوسو شمیر 160,000 کم شوی چې د تیرو کلونو په پرتله 6 سلنه کموالی ښیي. د یادې ادارې په وینا چې شاوخوا 100,000 فلسطینیان له دغې سیمې څخه وتلي او اټکل کیږي چې له 55,000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. خو د فلسطین د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د جګړې له پیل راهیسې شاوخوا 45,000 او 500 فلسطینیان چې نیمایي ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي او 11,000 نور بیا ترې تم دي. د بشري حقونو مخکښو ډلو په وار وار اسرائیل تورن کړی چې غزه کې نسل وژنه روانه کړې ده. د غزې د پولیسو قماندان د اسرائیلو په برید کې ووژل شو. د غزې کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د غزې د پولیسو مشر محمود صلاح او د هغه مرستیال حسام مصطفی د خان یونس په سیمه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي دي. په دغه برید کې چې د پنجشنبې په سهار ترسره شو د 3 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون 9 تنو نورو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. محمود صلاح د حماس پخواني مشر یحیی سنوار ته نږدې کس و. امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د هوټل مخې ته په سایبر ټرک چاودنه شوې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ټیسلا کمپنۍ یو سایبر ټرک موټر د امریکا په لاس ویګاس ایالت کې د ډونالډ ټرمپ د هوټل مخې ته چاودنه کړې چې موټر چلوونکی پکې وژل شوی او 7 تنه نور ټپیان دي. د ټیسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا ویلي دغه پیښه موټر پورې اړه نه لري او په خبره یې چاودنه د اور لګېدو او یا هم په موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې ده. تر دې وړاندې پرون ماښام بیا د امریکا په نیو اورلینز ښار کې د دغه هیواد پخواني سرتیري شمس الدین جبار د نوي کال د نمانځمې مراسمو ته په راټولو شویو خلکو موټر خېژولی چې پکې 10 تنه مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. لامپیدوسا ټاپو کې د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله 20 کډوال ترې تم شوي دي. د ایټالیې د لامپیدوسا ټاپو چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مدیترانې بحیره کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 20 تنه ورک شوي دي. د چارواکو په وینا دغه کښتۍ چې د لیبیا څخه ایټالیا ته روانه وه 7 تنه سپرلۍ یې ژغورل شوي او د نورو د لټون عملیات روان دي. د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله د مدیترانې دغه لاره د کډوالو لپاره تر ټولو خطرناک مسیر ګڼل کیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې افغان ورو توپ اچوونکی مجيب الرحمن د پاکستان سوپر لیګ کې د لوبېدو په موخه د دغه لیګ د بولۍ مراسمو کې نوملیکنه کړې ده. د دغه لیګ د بولۍ مراسم چې د روانې جنورۍ میاشتې په 11 نیټه ترسره کیږي تر اوسه ورته افغان لوبغاړو کې یوازې مجيب الرحمن نوملیکنه کړې ده. باید یاد شي چې مجيب الرحمن له دې وړاندې پیښور زلمیانو لوبډلې سره هم لوبېدلی و. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.